هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت شپږ علامې ذکر کړې دي او فرمایي اول د قیامت راتګ د مخه به تسلیم الخاصه وي، یعنی په خلقو کې به داسې کیفیت پیښ وي چې څوک به سلام نه اچوي بې له هغو کسانو ته چې دی یې پیژني. حال دا چې دا هغه طریقه مسنونه نه ده، بلکې سنت طریقه دا ده چې سلام به هر چاته که یې پیژنې که یې نه پیژنې ور اچوي. د سلام په اچولو کې پخواني شناخت او معرفت ته ضرورت نشته، مګر نن ورځ خلق داسې دي چې یو څوک بل چاته په مخه ورسي لکه نه چې یې ویني، چې دا هم د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده. دوهم په ذکر شوي حدیث شریف کې د قیامت دوهمه علامه د تجارت نشریدل او ډیریدل دي، تر داسې اندازې چې ښځه به په تجارت کې د خپل میړه کومک کوي. آیا نن ورځ دغه کار په خلقو کې نه دی نشر شوی؟ د قیامت درېیمه علامه د صلې رحمي او دوستیو پرې کول دي. د دوستیو پرې کول نن ورځ څونه ډیر دي، هر یو دې په خپله کورنۍ کې وګوري په بل چا پسې دې نه ګرځي. مګر بدبختانه نن ورځ داسې ډېرې کورنۍ شته چې خپل ځانونه یې هېر کړي دي او پر هر چا بې ځایه تبصرې کوي. دا داسې مثال لري لکه د چا چې په خپلو کالو کې لړمان وي او دی د بل په کالو کې شپږې پلټي. په ذکر شوي حدیث شریف کې د قیامت د علامو څلورمه علامه شهادت الزور یا په درواغو سره شاهدي ده. شهادت الزور هغه ته ویل کېږي چې پر یوه کار په الله جل جلاله سره قسم یادوي چې دغسې وو او دی پوهېږي چې درواغ وایي. پنځم د حق شاهدي پټول دي. مثلا یو څوک یوه قضیه او واقعه وویني مګر وایي زما یې په څه د یو چا سره ظلم سوی دی، اوس غواړي چې د هغې واقعې لیدونکي پر هغه لیدلي حال شاهدي ادا کړي، مګر څوک و دغه حق شاهدي ته نه حاضرېږي. هر یو پر خپل ځان بیریږي او وایي که شاهدي ادا کم ماته مشکلات جوړیږي، چې دغه ته د حق شاهدي پټول وایي. په ذکر شوي حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت شپږمه علامه ذکر کړې ده، هغه ظهور القلم ده. یعنی په خلقو کې د لیکلو او ویلو ډیریدل د قیامت علامه ده. بېسوادي به په خلقو کې لږیږي. دغه ذکر شوي ټولې علامې پیښې شوي او ښکاره شوي دي. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. همدارنګه د قیامت په کوچنیو علامو کې دوې عظیمې علامې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې ذکر کړي دي چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي دوې ډلې دي چې د اور یا دوزخ له اهله څخه دي چې ما نه دي لیدلي یا یې زه اوس نه وینم. ځکه دغه دوې ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نه وې موجودې. یوه ډله یو قوم دی چې د هغو سره داسې قمچینې یا چلاخې ورسره دي لکه د غویو لکۍ، او په هغه سره به خلق وهي چې دا د ظالمو حکومتو پولیس دي. او تاسې نن ورځ وینئ چې د پولیسو سره هغه تور لرګي ورسره دي او خلق په وهي. او دغه ظلم او سرکشي نن ورځ په مسلمانانو کې ډیره ده. او هم هغه خلق دي چې د قومندان او جنرال په نامه سره د الله جل جلاله پر بندگانو بې له حقه او بې له سببه ظلم کوي، پر خلقو تیری او تجاوزونه کوي، قسم قسم وهل او کټل ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه ډله نه جنت ته داخلېدلی شي او نه به د جنت بوی ورورسېږي. او هغه بله دوهمه ډله چې جنت ته نه داخلیږي او نه یې بوی ورسېږي څوک دي؟ ستاسې د پوهېدلو دپاره د پاته حدیث شریف ترجمه ټکي په ټکي بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هغه نساء کاسیات عاریات، هغه ښځې دي
چې په ظاهر یې کالي اغوستي دي مګر ستر هیڅ پکښې نشته، بدن یې لس دی، لاسونه، پښې، ځیګر او شا ټوله لس وي. تفصیل ته ضرورت نشته. نن ورځ دغه لباسونه ډېر مشهوره دي او دغه ښځو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاسیات عاریات ویلي دي. کالي اغوستي او لبسي خوند ځانونه وساتئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. خپل دوستان د دغه خطرناکه موډ او پیشن په نتیجه خبر کړئ. که څه هم دوی کالي اغوستي دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لسې بللي دي او نور هم پسې فرمایي ممیلات مائلات، دغه ښځې په تګ او رفتار کې کږې وږې دي. تاسې په پوهېږئ، تفصیل ته یې ضرورت نشته. یا دا چې دوی خو د حق څخه و ګناه کولو ته مایلې دي، د حق څخه مخ اړوونکي دي او نور انسانان هم ګناه ته ورکشوي، نور خلق هم ګمراه کوي. او دغه حالت نن ورځ څونه ډېر یوازې دا نه چې ښځې په ودو او مناسباتو کې لس کالي اغوندي، بلکې په بازارو او دفترو کې ښځې دغسې لس لباسونه اغوندي چې په نامه لباس او په حقیقت کې لسې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د دغو ښځو په باره کې فرمایي رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة، او د سر ویښتان به یې داسې وي لکه د اوښانو کاږه او مائل بوکونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجیب شیان راته بیانوي. دغه نن ورځ چې د وریښتانو د جګ درولو یا ببر درولو دپاره دواوې پیدا سوي دي چې په وریښتانو یې ووهي وریښتان یې جګ او ببر ولاړ وي، خو بیا هم د شاوه طرف ته مائل او کاږه وي لکه د اوښانو بوکونه. تاسې ته معلومه ده چې د نن ورځې په آرایشګاهو کې دغه موډونه موجود او مشهور دي. سبحان الله. یوازې دا نه چې دغسې وریښتان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې موجود نه وه، بلکې نور هم تر ډېره وخته پورې نه وه موجود او نه چا پېژندل. خو د نن ورځې موډ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حال څرنګه او له کومه خبر سو؟ دا د ده صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت او رسالت د اثبات لپاره لوی دلیل دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دواړې ډلې خبروي، تحذير او اخطار ورکوي او فرمایي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. دغه دوی ډلې نه جنت ته داخليږي او نه د جنت بوی پر موږ دي، حال دا چې د جنت بوی د ډیرو لرو لارو څخه پر چا موښلي. په ځینو احادیثو کې راغلي دي چې د جنت بوی د 40 کلو د لارې د لرېوالي پر اندازه پر چا موښلي، او په ځینو احادیثو کې راغلي دي چې د جنت بوی د 500 کلو د لارې د لرېوالي پر اندازه پر چا موښلي. خو دغه دوو ذکر سوو ډلو ته چې یوه یې د ظالمانو ډله ده چې خلک حق او ناحق وهي، او بله یې د هغو ښځو ډله ده چې کالي یې اغوستي دي او لسې دي. جنت خو څه کوي بلکې د جنت بوی هم نه پرموښلي. نو خوند د څه دپاره خپل ځانونه د دغه لوی خطر او عذاب تحدید او تحذير چې ستاسې د رب الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه څخه دي په مقابل کې دروي. دغه الهي خطر د دغه فانی دنیا په سبب ولې قبلوي؟ د څو ورځو ژوند په سبب او د دې دپاره چې څوک په حرامه درته وګوري د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقابله کوي. هغه هم څوک بد در باندې وایي او څوک یې خوښوي. جنت د دغه دپاره پرېږدي؟ دا ډېره تاواني سودا ده. او ته ای د کور مشر، ای د لوڼو پلاره، موږ مسلمانان یو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر اطاعت باید خامخا وکړو. آیا د الله جل جلاله هغه قول دې هېر کړی دی چې د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دي،
خپل ځانونه او خپل کورنۍ له هغه اوره څخه وساتئ چې د بلولو شیان انسانان او ډبرې دي. ته د کور مشر او متصرف یې، پر تا یوازې دا نه ده لازمه چې خپلې کورنۍ ته خواړه او کالي ورکړې، بلکې د الله جل جلاله په امر سره ته مکلف یې چې دوی باید د اسلامي احکامو په عملي کولو سره له الهي عذاب او د جهنم له اوره هم خلاص کې. تر کومه وخته چې ستا اولاد او کورنۍ ستا تر امر او تصرف لاندې وي، ته باید پر حق او مستقیمه لار برابر کې. باید د جنت پر طرف یې په پورې وهلو ورپورې وهې. دا ستا ایماني وظیفه او فریضه ده. یو عالم وایي ما ځینې خلق لیدلی دي چې ما ډېر صالح او ښه خلق بلل او اوس یې هم بولم، لمونځ، روژه، زکات، طاعتونه او عبادتونه ټول کوي، مګر کله چې مې بیا هغه سړی د ده د کورنۍ او لوڼو سره ولیدی، ما ته د ده د کورنۍ او لوڼو د لباس په سبب حیا ودرېدل. مسلمان وروره، الله جل جلاله شدید العقاب دی. تاسې هم باید د خپلې کورنۍ په اداره کولو کې شدت وکړئ. هو، اول په نرمي او آرامي سره وعظ او نصیحت پکار دی. که نرمې لهجې جار او قربان فایده نه کول، نو شرعا پر تاسې واجب دي چې له شدته کار واخلئ، ځکه د اسلام له قانونه د کفر و موت ته د لباس اړول لوی انحراف او خطرناک عمل دی. ورونو، د قیامت د علامو څخه یوه بله علامه هم شته چې یوازې په جزیرة العرب پورې تعلق لري. تاسو ته معلومه ده چې جزیرة العرب ټوله دښت، صحرا او ریګ ده، بې له لږو ځایو چې هلته لږ اوبه او لږ زراعت شته. د جزیرة العرب خلق د اوبو واله نه لري او نه یې پیژني، بې له هغو کسانو چې تر خپل ملک د باندې یې رودونه او د اوبو ولې یا نهرونه لیدلي وي. مګر په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه جزیرة العرب کې د مخه تر قیامت و یوه لوی تغییر ته اشاره کړې ده او فرمایي تر هغو نه قیامت کېږي تر څو تر داسې اندازې به مال ډیر سي چې یو سړی به د خپل مال زکات باسي، خو داسې څوک به نشي پیدا کولی چې ځینې قبول یې کړي. او تر هغو نه قیامت کېږي څو د عربو مځکه څړګاه په وښو ډکه او ولې نشي. په بل حدیث شریف کې راغلی دي چې جزیرة العرب به په کښت او زراعت زرغونه سي او په ولو به ډکه وي. حال دا چې اوس په جزیرة العرب کې یوه واله هم نشته. نو تر هغو نه قیامت کېږي چې په جزیرة العرب کې دغه تغییر رانسي. د قیامت د عجیبو علامو څخه یوه علامه چې تر اوسه نه ده پیښه سوې او پیښه به سي، دا ده چې د فرات د بهېدلو لار به بدله کړل سي. فرات په عراق کې یو لوی نهر یا یوه لویه واله ده چې د هغې د بهېدلو لار به بدله کړل سي. شاید تاسو ته معلومه وي چې اوس د فرات د بهېدلو د لارې د بدلولو دپاره مطالعې او کوښښونه کیږي. که دغه د فرات د بهېدلو لار بدله سوه، ډېر خطرناکه حالت به پېښ سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي تر هغو نه قیامت کېږي تر څو چې لږ یا ښکاره کېدل به وکړي فرات د سرو زرو د غره څخه. تر فرات لاندې د سرو زرو غر دی. که دغه واله د خپل بهېدلو د لارې څخه واړول سي، هغه د سرو زرو غر به ښکاره سي چې خلق به پر هغه زرو جنګونه کوي. له هره طرفه به کوښښونه کیږي چې دغه زر واخلي. دا نه چې یوازې عرب به د دغه زرو د اخیستلو دپاره کوښښ کوي، بلکې لفظ د ناس عام دی. د دنیا مملکتونه به راځي او د دغه زرو دپاره به جنګونه کوي. دا به ډېره لویه مسئله او قضیه وي. تاسې وینئ چې په کومو ملکو کې چې د تیلو تاهان موجود دي څونه خطرناکه د فتنو او جنګو سبب دي.
نو هغه د سرو زرو غر چې د ټول عالم د پاره به د ثروت او سرمایه منبع او مرکز وي، څه حال به پر جوړ کړي؟ نو به د دغه زرو په سبب لوی جنگونه او ډیر قتلونه شروع شي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې د هر 100 نفر څخه به 90 نفر ووژل شي. سره له دې چې دغه حدیث شریف به مشهور او خلقو ته ورمعلوم وي، خلق به پوهیږي چې د هر 100 نفر څخه 90 نفر وژل کیږي، مګر دا به هم جنگ دوام لري. ولی به دغه خونړۍ جګړې دوام لري؟ جواب رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي او فرمایي هر سړی به دا وایي چې شاید زه هغه په سلو کې یو نفر یم او ژوندی پاتې شم. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ ته دا هم راشي که موږ په هغه وخت کې حاضر وو باید څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي قریب ده چې فرات د سرو زرو خزانه لټه او ښکارا کړي، که څوک ورته حاضر سو شی دې نه ځینې اخلي. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم له طرفه موږ ته لارښوونه ده چې په دغه فتنه کې ځان مه داخلوئ، بلکې لرې ځینې اوسئ. پس له دغه څخه یو عجبه کار پیښیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ځکه به د خپل سینې خزانه کوي کې، ځکه به له خپل داخله څخه معدنونه او خزانه راوباسي په مثل د اسطواناتو به وي. اسطوانه د تعمیر ولوی لوی پایو عمودو ټمبو ته ویل کېږي. نو ځکه به د سرو او سپینو زرو دغه لوی لوی عمودونه د باندې راوغورځوي. سره زر به دونه ډیر شي چې هیڅ قیمت به نه لري. قاتل به ورته ګوري او وایي به ما د دغه دپاره قتل وکړي. د صلې رحمي او دوستیو پرې کوونکی به وایي ما د دغه په سبب د دوستانو سره دوستي قطع کړه. غل به وایي د دغه په سبب زما لاس پرې شو. نو به د زرو د ډیروالي په سبب هیڅوک هیڅ شی نه ځینې اخلي. آیا خاورې او ډبرې څوک اخلي؟ نه یې اخلي. نو سره او سپین زر به د خلقو په منځ کې داسې شي لکه خاورې او ډبرې څوک به یې نه اخلي. د قیامت د کوچنیو علامو په آخر کې به د مهدي علیه السلام مختصر تعریف او پیژندګلوي درته بیان شي. د امام مهدي علیه السلام په باره کې ډېر احادیث رانقل شوي دي چې خلاصه په دې ډول سره ده: الله جل جلاله په آخره زمانه کې یو خلیفه رالیږي چې عادل حاکم به وي، د مسلمانانو حکم او امریت به د په لاس کې وي. امام مهدي علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اهل بیت او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها له نسب څخه وي. په ځینو احادیثو کې داسې اشاره شته چې د امام حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه د اولاد څخه به وي. د امام مهدي نوم او د پلار نوم به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نامه او د هغه علیه الصلاة والسلام د پلار د نامه سره موافق او برابر وي، یعنی نوم به محمد ابن عبد الله وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي زما د اهل بیت څخه به داسې سړی راووځي چې نوم به زما د نامه سره او خلقت به زما د خلقت سره موافق وي. دنیا به په عدل او مساوات سره داسې ډکه کې لکه څرنګه چې په ظلم او ستم سره ډکه وه. هو نوم به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نامه سره موافق وي. شکل او قیافه به هم داسې وي لکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم، یعنی د قیافه اوصاف به د هغو اوصاف سره برابر وي کوم چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوصاف بیان شوي دي. مګر اخلاق او نور عادات دا ممکنه نه ده چې د هیڅ اخلاق دي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اخلاق سره مشابه وي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلق او اخلاق قرآن و
او په الهي تربیه سره تربیه شوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ادبني ربي فاحسن تأديبي، يعني زما رب ادب او تربیه راکړل او په ښه ادب سره مؤدب کړل. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تربیه الهي تربیه ده. همدارنګ الله جل جلاله د علیه الصلاة والسلام د اخلاق په باره کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم، يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک چې ته پر ډیرو لویو او عظیم خویو یې، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معامله ټول عظیم او کریم دي. دا ترمن روښانه ده چې بل هیڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اخلاق نسی برابرېدلی. هو امام مهدي علیه السلام یوازې صالح نه بلکې ډېر صالح سړی دی، عادل حاکم به وي، 7 کاله به د مسلمانانو حاکم وي، ځکه به په عدل او انصاف ډکه کې لکه څرنګه چې په احادیثو کې راغلي دي. پس د هغه څخه چې په مسلمانانو کې ډېر ظلم نشر شي بیا نو دغه عدل کوونکی حاکم راځي او پر ټولو اسلامي مملکتو حکم او تسلط پیدا کوي. ټول اسلامي مملکتونه به متفق او یو کړي، 7 کاله به په عدل او انصاف سره حکم کوي. علامه شیخ ابن باز رحمه الله د امام مهدي علیه السلام په باره کې یوه لیکنه لري چې خلاصه یې دا ده: د مهدي علیه السلام واقعه او مسئله معلومه خبره ده او د هغه په باره کې احادیث یوازې دا نه چې ډیر دي بلکې متواتر دي او تواتر یې معنوي دي، ځکه د روایت طریقې او لارې یې ډیرې دي، مخرجونه یې مخالف دي، راویان او الفاظ یې مختلف دي، امر یې ثابت او یقیني دي او راتګ یې حق دی. هغه محمد ابن عبد الله علوي حسني دي، يعني د امام حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما د اولادې څخه دي. نوموړی عالم نور هم زیاتوي په آخره زمانه کې د امام مهدي علیه السلام راتګ د امت مسلمه دپاره الهي رحمت دی، ځکه دی به ظلم او ستم منع او رد کړي، عدل او انصاف به قائم کړي. الله جل جلاله به د ده په واسطه پر امت مسلمه د خیر بیرغ وغوړوي او دغه وعده سوی امام مهدي د اهل تشیع یا شیعګانو د مهدي څخه مخالف دی، ځکه د اهل تشیع په مسلک او مذهب کې مهدي راغلی یا پیدا سوی دی او نوم یې له دغه نامه څخه مخالف دی، ځکه هغه څوک چې اهل تشیع یې مهدي بولي د هغه نوم محمد ابن الحسن العسکري دی. مګر دغه مهدي چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو بل څوک او د هغه څخه مخالف دی. نوموړی عالم نور هم زیاتوي او وایي، علامه ابن کثیر رحمه الله وایي ګمان کوم چې د مهدي علیه السلام د راتګ وخت به په آخره زمانه کې د عیسی علیه السلام د نزول په وخت کې وي. خو ذکر سوی عالم په خپله لیکنه کې پس له هغه څخه چې د هغو احادیثو تفصیل بیان کړي چې د امام مهدي و مسئلې ته اشاره پکښې ده، دا زیاتوي چې دا قول ښکاره او قوي دی چې د امام مهدي علیه السلام راتګ به په آخره زمانه کې د مسیح علیه السلام د رجوع سره وي. مګر دا جمله هم پر زیاتوي چې دا حتمي او قطعي نه ده چې په ذکر سوي وخت کې دی امام مهدي علیه السلام راسي، شاید د هغه راتګ بل وخت وي. د قیامت لویې علامې، کومې علامې چې تر اوسه ذکر سوې د قیامت د کوچنیو علامو څخه وې چې ځینې یې پخوا ښکاره سوي دي او ځینې یې دغه اوس ښکاره او روانې دي او ځینې به یې تر دې وروسته ښکاره. مګر د قیامت هغه لویې علامې چې ډېر احادیث ودې ته اشاره کوي چې که ښکاره سوې لکه د امیل دانې یوه به په بله پسې وي، لکه د غاړې امیل چې وشکېږي دانې یې یوه په بله پسې رالوېږي او هر علامه به تر هغه د مخنۍ علامې لویه وي. یوه علامه چې ښکاره سي بله به سمدستي په پسې وي، دغه رنګه به دغه علامې پېښېږي تر څو چې قیامت کېږي. د قیامت لوی علامې داسې نه دي لکه کوچنۍ علامې چې متفرقې او پاشلې دي، بلکې لوی علامې داسې دي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ ته راتلونکی تاریخ بیانوي
چې د مخه تر قیامت به پرله پسې پیښیږي او د قیامت لوی علامې هم پر دوه قسمه دي چې یو قسم یې د قیامت پر نږدېوالي دلالت کوي او بل قسم یې د قیامت پر شروع کېدلو او واقع کېدلو دلالت کوي. هغه علامې چې د قیامت پر نږدېوالي دلالت کوي په مسیح الدجال سره شروع کیږي او هغه علامې چې د قیامت پر پیښېدلو دلالت کوي چې نو قیامت کیږي هغه د دابه ښکاره کېدل دي او د مغرب له طرفه د لمر راختل دي. اوس به د قیامت د لویو علامو هغه چې په مسیح الدجال سره شروع کیږي په تفصیلي بیان شروع وکړو. د دجال هغه چې پښتانه خرجدال بولي ښکاره کېدل لویه فتنه او لوی امتحان دی بلکې د بشر په تاریخ کې تر ټولو فتنو لویه فتنه دغه د دجال ښکاره کېدل لکه څرنګه چې امام مسلم د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د آدم علیه السلام د خلقت یا پیدا کېدلو څخه بیا د قیامت تر قائمېدلو یا پیښېدلو پورې بل داسې لویه فتنه نشته چې د دجال تر فتنې دي لویه او غټه د مسیح الدجال فتنه په آخره زمانه کې چې قیامت را نږدې شي ښکاره کېږي. ابن اسیر رحمه الله وایي دجال ته په دې سبب مسیح ویل کېږي چې یوه سترګه مسحه سوې یا مشل سوې ده په یوه سترګه ړوند دی نو ځکه مسیح ورته ویل کېږي او دجال په دې سبب ورته ویل کېږي چې کذاب او درواغجن دی. خو عیسی علیه السلام ته هم مسیح ویل کېږي او هغه ته بیا په دې سبب مسیح ویل کېږي چې پر مریضانو او ناروغانو به یې لاس تېراوه مسحه کول به یې او هغوی به د الله جل جلاله په اراده له مرضو او ناروغیو څخه جوړېدل. نو دغه مسیح او هغه مسیح چې په یوه سترګه ړوند دی ډېر فرق دی. خو مسیح الدجال ته مسیح په خیر سره هم ویل کېږي ځکه چې یوه سترګه مسخه سوې ده. دجال په داسې وخت کې پیدا کېږي چې د مسلمانانو حالت به ډېر ښه او د ترقۍ حال وي. امت مسلمه به قوي سوی وي. د اسلام درجه او مقام شان او شوکت به پر نورو ادیانو لوړ او ښکاره سوی وي. لکه مسیح الدجال چې د دې دپاره راځي چې دغه په مسلمانانو کې پیدا سوی قوت او اتحاد مات او ورک کړي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال تر ښکاره کېدلو د مخه د مسلمانانو دغه د ترقۍ حالت ته اشاره کوي او په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود او د حدیث نور امامان یې د جبیر رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسې مسلمانان به د روم سره د امن صلح وکړي. د روم څخه مقصد اروپایان او امریکایان دي. بیا به تاسې او دوی د مشترک دشمن سره جنگ وکړي. مسلمانان او نصارا به په ګډه د داس چا سره جنگ وکړي چې هغه به د دوی دواړو دشمن وي. نو دغه اسلامي او نصراني اتحاد به پر هغه مشترک دشمن کامیاب شي او دغه کامیاب لشکر به بیرته په داسې حال کې را وګرځي چې هم به یې غنیمتونه اخیستي وي او هم به سالم وي. یعنی په مسلمانانو او نصاراو کې به مرګ او ژوبله لږ دغه تحالف او اتحاد به لویه کامیابي په نصیب شوې وي. بیا به دغه مشترک لشکر په مرج زیتلول کې چې په شام کې د یوه ځای نوم دی واړه هلته به یو نصراني سړی صلیب پورته کړي او وبه وایي صلیب غالبه او کامیابه سو. اصلا جنگ داسې جنگ و چې مسلمانان او نصارا پکې متحد او ملګري وو مګر دغه نصراني غواړي چې فخر او کامیابي یوازې د نصاراو پر نامه اعلان کړي نو ځکه وایي صلیب کامیابه سو. د مسلمانانو یو نفر ته به قهر ورسي صلیب به ځینې واخلي او مات به یې کړي. دلته به نصارا غدر او خیانت وکړي پر مسلمانانو به حمله وکړي په مسلمانانو کې به قتل او وژنه شروع کړي. دغه جنگ په باره کې ډېر احادیث راغلي دي چې وایي دغه جنگ به قصابي وي.
و دغه جنگ ته ملحمة الکبرى ویل سوې ده، یعنی لویه قصابي. نو د مسلمانانو او رومیانو په منځ کې به لوی جنگ شروع شي. کم مسلمانان چې په دغه وخت او دغه ځای کې موجود وي خپل اسلحې ته ور ولاړ شي، مګر دغه مسلمانان به الله جل جلاله په شهادت مکرم کړي او وبوژل شي. په دغه ځای کې به ټول موجود مسلمانان په شهادت ورسیږي. بیا به د مسلمانانو بل ډله راسي، پر نصاراو به حمله وکړي، نصارا به هم مړه کړي، هم به بندیان ځینې ونیسي. بیا به د نصاراو قواوې د مځکې د اطرافو او د شاوخوا مملکتو څخه سره یو ځای شي. اتیا بیرغه به پر مسلمانانو سره راټول شي. ښایي د اتیا بیرغو څخه اتیا مملکتونه مقصد وي، او تر هر بیرغ لاندې به د جنگي عسکرو شمیر تر 12,000 نفرو کم یا لږ نه وي. یعنی د مسلمانانو د جنگ دپاره به د 1,000,000 په شاوخوا کې عسکر سره راټول او یو ځای شي. نو به د مسلمانانو او نصاراو په منځ کې هغه لوی جنگ شروع شي. رومیان یعنی اروپایان او امریکایان به شام ونیسي او د مسلمانانو نور عسکري قوه به د مدینې منورې څخه ورووځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تر هغو نه قیامت کیږي تر څو چې رومیان به په اعماق یا دابق کې واړوي. دغه منطقه په شام کې دي، یعنی اروپایان او امریکایان به دغه منطقه ونیسي. نو د مدینې منورې څخه به یو لشکر ورووځي چې دغه لشکر خلق به په دغه وخت کې د مځکې د مخ هغه تر ټولو ښه خلق وي. کله چې دغه دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېږي، نصارا به ووایي موږ او هغه خلق سره پرېږدي چې زموږ خلق یې بندیان کړي دي. یعنی هغه کسان چې پر موږ یې حمله وکړه او زموږ نفر یې بندیان ونیول، هغه را پرېږدي چې موږ یې ووژنو. مسلمانان به ورته وایي یا والله هیڅ کله به تاسې او زموږ ورونه سره پرې نږدو. نو به د مسلمانانو او نصاراو په منځ کې جنگ شروع شي. څرنګه چې د رومیانو لشکر ډېر لوی لشکر دی، قریبه به وي چې د مسلمانانو لشکر ماته او شکست وخوري. نو په مسلمانانو کې هغه کسان چې اسلام او ایمان یې ضعیف وي، هغه به هم د کفارو څخه وبېرېږي، مرتد به شي او د رومیانو خواته به ورواوړي چې د کفارو لشکر به نور هم په ډیر شي او د مسلمانانو لشکر به لږ او کم شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله به هیڅ کله و دغه اوښتو خلقو ته د توبې توفیق ورنکړي. په همدغه باره کې هغه حدیث شریف چې امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي داسې رانقل شوی دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي دشمن دی چې د مسلمانانو د پاره سره راټولیږي او مسلمانان د هغو د پاره سره یو ځای کیږي. راوی د حدیث وایي چې ما عبدالله ابن مسعود ته وویل چې دغه د مسلمانانو د دشمن څخه د مقصد رومیان دي. د رضی الله تعالی عنه وویل هو، او ویل دا به شدید جنگ وي. دلته په مسلمانانو کې یو ډله سره یو ځای شي چې پر مرګ به عهد او وعده سره وکړي او پر نصاراو به په یو وار حمله وکړي، خو دغه ډله به ټول شهیدان شي. په دغه ورځ به جنگ تر شپې پورې دوام لري. په شپه کې به دواړه طرفه سره لري او آرام شي. په دوهمه ورځ به بیا جنگ شروع شي. بیا به د مسلمانانو یو ډله پر مرګ عهد او وعده سره وکړي او په جنگ به شروع وکړي، خو دغه ډله به هم ټول شهیدان شي. د جنگ په درېیمه ورځ به هم دغسې واقعات پیښه شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې د جنگ څلورمه ورځ شي، پاته مسلمانان به د جنگ و طرف ته ورسي. د جنگ په څلورمه ورځ به د نورو اسلامي ملکو څخه اسلامي قواوې راورسېږي او اسلامي لښکر به قوي شي او د نصاراو پر لښکر به حمله وکړي. په کفارو کې به داسې قتل او وژنه وکړي چې مثل یې نه دی لیدل شوی. په نصاراو کې به داسې مذبحه او سلاخانه جوړه شي چې نږدې به وي چې د نصاراو ټول لښکر دی قتل او پناه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
دغه د نصاراو وژنه داسې بیانوي او فرمایي حتی چې مرغه د دغه مړو پر سرو لوړ تیریږي تر دوی به لا نه وي تېر سوی چې مړ به راولویږي. دا د هغه بدبویي او میکروبو په سبب چې د دغو مړو څخه پیدا سوي دي. کله چې یو مرغه پر دغه منطقه راسي مړ به رالویږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغو مړو د شمیر په باره کې فرمایي د یوې کورنۍ شمیر چې 100 نفره وو د هغو څخه به بې له یوه نفره نور څوک نه وي پاته. په نصاراو کې به دغسې لویه او عامه وژنه پیښه شي. کله چې دغه نصر او لویه کامیابي مسلمانانو ته حاصله شي شیطان علیه اللعنه به په قهر شي. د نصاراو 80 لښکرې په یوه وار ماته او شکست کړي او دغسې عامه وژنه پکښې پیښیږي. د اسلام قدر او درجه نور هم لوړیږي. نو خود شیطان ته ډېر قهر ورځي ځکه د ده ملګري او متابعینو ماته وخوړل او د توحید کلمه لا اله الا الله کامیابه او موفقه شوه. نو د دې دپاره چې مسلمانان نور هم دغه خپلې حملې ته دوام پسې ور نه کړي شیطان به په مسلمانانو کې یوه لویه ناره وکړي او وایي ستاسې په کورنیو کې دجال راووتی. یعنی دجال ښکاره او پیدا سو هغه هم ستاسې په وطنو کې. دغه خبر په مسلمانانو کې نشر شي ځکه مسلمانانو ته د دجال قصه او فتنه معلومه ده او په خبر ده. د دې څخه دا هم معلومه شوه چې د دیني علومو معلومات به تر هغه وخته پورې موجود او باقي وي. نو خلق به د نصاراو سره جنګ کول پرېږدي او تیاري به نیسي چې خپلو کورو او وطنو ته ولاړ شي. خو بیا به په وروسته کې دا معلومه شي چې دغه ناره درواغ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هغه اوله ډله چې د مسلمانانو له طرفه د دجال د معلوماتو دپاره لیږل کیږي هغه به 10 نفره سپاره وي. د مقدمې پر ډول به دغو نفرو ته دا وظیفه ورکول شي چې تاسې ولاړ شئ د دجال معلومات وکړئ. دا ځکه چې لښکر ژر نشي رسېدلی نو دغه 10 نفره اول د معلوماتو دپاره لیږل کیږي او لښکر هم سره پاشل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ما ته د دغو 10 نفرو نومونه او د پلرو نومونه را معلوم دي او د اسانو رنګونه را معلوم دي. دوی په دغه ورځ د مځکې پر مخ تر هغه ټولو ښه فرسان یا سپاره دي یا د مځکې پر مخ د هغو ښو سپرو څخه دي. یعنې د دغه وخت د هغه ډېرو ښو خلقو څخه دي. نو دغه خلق چې د جنگ د میدان څخه د معلوماتو د پاره ولاړ شي هلته به ور معلومه شي چې د دجال خبر صحیح نه و. خو کله چې اسلامي لښکر سره متفرق شي او خپلو وطنو ته رهي شي په دغه وخت کې دجال ښکاره کیږي. نو په نصاراو کې دغه قتل او وژنه د دجال قبحه الله د راوتلو مقدمه ده. د دجال عام تعریف او پیژندګلوي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي راغلي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي دجال می په خوب کې ولیدي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دجال لیدلی ځکه د انبیاء علیهم السلام خوب حق دی او د هغه د شکل او قیافې بیان مسلمانانو ته وکړي او وی فرمایي سرپوستی په بدن غټ سړی مې ولیدي چې د سر ویښتان یې پیچلي چنګ و په راسته سترګه ړوند و سترګه یې لکه چښتان سوی انګور د انګور څخه چې اوبه وباسې څه شي پاته کېږي. د دجال سترګه همدغسې پوچه ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ ویل دا دجال دی. دلته یوه پوښتنه پیدا کېږي هغه دا چې په ذکر سوي حدیث شریف کې لفظ د رجل یعنی سړي ذکر سوی دی. اوس آیا دجال د انسانانو څخه دی که د پیرانانو څخه دی؟ جواب دا یقیني نه ده معلومه چې دجال انسان دی که پیری ځکه لفظ د رجل چې په حدیث شریف کې ذکر سوی دی انسان او پیری دواړو ته استعمالېدلی شي لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الجن په 6 نمبر آیات کې فرمایي
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يعني او بشکه چې وبه ډیر سړي له انسانانو څخه چې پناه به یې غوښته په سړیو سره د پیرانانو. نو دغه آیات شریف په استناد سره لفظ د رجل عام سو چې انسان او پیری و دواړو ته ویل کېدلی شي. خو د مسلمانانو د علماو اکثره او ډیره حصه وایي چې دجال انسان دی او د آدم علیه السلام د اولادې څخه دی، مګر ځینې علما وایي چې دجال شیطان دی د بشر په شکل سره کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال ډیرې واضحه او ښکاره علامې راته بیان کړي دي چې دجال سرپوستی، په بدن غټ سړی دی او د سر ویښتان یې پیچلي او په راسته سترګه ړوند دی، راسته سترګه یې پوچه ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هیڅ نبی ندی رالیږل سوی مګر خپل امت یې د هغه درواغجن څخه چې په یوه سترګه ړوند دی بیرولی دی. خبر اوسئ چې دجال په یوه سترګه ړوند دی او ستاسې رب ړوند نه دی، او بېشکه د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکل سوي دي کافر. د امام بخاری رحمه الله په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بین عینیه مکتوب کافر او کاف فا را، یعنی د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکلي دي کافر، یا په حروفو جلا جلا لیکل سوي دي کاف فا را، یعنی دغه درې حرفه یې د سترګو په منځ کې لیکلي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په منځ کې ودرېدی، د الله جل جلاله داسې حمد او ثنا یې وویل چې رب عز وجل د هغه حمد اهل او لایق، او بیا یې وفرمایل زه تاسې د دجال څخه بیروم، هیڅ داسې نبی نشته مګر خپل قوم یې د دجال څخه بیرولی دی. په تحقیق نوح علیه السلام خپل قوم د دجال څخه بیرولی دی، مګر زه تاسې ته د دجال په باره کې داسې خبره کوم چې هیڅ نبی خپل قوم ته نه ده کړې. پوه سئ چې دجال په یوه سترګه ړوند دی او الله سبحانه وتعالی ړوند نه دی. یعنی دا چې دجال دعوه کوي چې زه الله یم او خلق ودې ته دعوتوي چې دی په الوهیت سره ومني، خدا امکان نه لري چې دی الله سي، ځکه الله جل جلاله ړوند نه دی او دجال په راسته سترګه ړوند دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عمر ابن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال په باره کې خلقو ته لارښوونې کولې او د هغه څخه خلک بیرول، نو یې وفرمایل د دجال د دوو سترګو په منځ کې لیکل سوي دي کافر. هغه څوک یې ویلی سي چې د ده کارونه یې نه وي خوښ، یا هغه څوک ویلی سي چې مؤمن وي، یعنی دغه لیکنه هغه څوک ویني او ویلی سي چې د دجال کارونه یې نه وي خوښ، د دجال څخه منکر وي، یا دا چې هر مسلمان یې ویلی سي مګر کفار یې نه ویني او نه یې ویلی سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پوه سئ چې ستاسې څخه هیڅوک تر هغو خپل رب نسي لیدلی تر څو چې مړ نسي، یعنی د دې دنیا په ژوند کې څوک الله جل جلاله نسي لیدلی. نو دا چې دجال د الوهیت یا خدایي دعوه کوي دا څنګه کېدلی سي چې تاسې د ستاسې رب عز وجل د دې دنیا په ژوند کې ووینئ؟ دا هم امکان نه لري. د دجال په علامو کې دا هم راغلي دي چې دجال عقیم وچ دی، اولاد یې نه کېږي، یا دا چې اولاد خو به یې سوی وي خو نسل او نسب یې نه پاتې کېږي، یعنی داسې اولاد نه لري چې تر ده وروسته دې ژوند وکړي. او د دجال دغه علامه چې عقیم یا وچ دی په هغه اوږده حدیث شریف کې راغلی ده چې امام مسلم یې د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او په وروسته کې به هغه حدیث شریف پوره ذکر کړل شي.
خو اوس به د هغه حدیث شریف څخه دغه یوه حصه ذکر کو، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هو عقیم لا یولد له، یعنی هغه وچ دی اولاد یې نه کیږي یا نه پاتیږي. دجال دا دعوه هم کوي چې دی رب او الله دی، العیاذ بالله. دا ځکه چې الله جل جلاله د خلقو د امتحان دپاره دته داسې قدرتونه او امکانیات ورکوي چې خلق په فتنه او امتحان کې اچوي. ځینې خلق د دجال تصدیق دغه د قدرتو او امکانیاتو په سبب کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم